السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله او امید چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د ډیل پیډ ډېر یو زبردست ټریک ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې کوم ډیل پیډ تاسو استعمالوئ د هغې شاته بیکګراوند چینج کې خپل عکس ورته ولګوئ. که هر څه ستاسو خوښوي څه رقم عکس تاسو خوښوي تاسو په ډیل پیډ او کنټکټ کې ایښودلی شئ، یعنې په هغې باندې پرېښودلی شئ. نو وخت نه ضایع کوو، خبرې ډېرې نه کوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو کوم اپلیکیشن چې تاسو ته زه ښیم دا په پلی سټور کې نشته. لاندې په ډسکرپشن کې وګورئ، یو لینک په ما تاسو سره درکړی وي، په هغې کلیک کړئ او اپلیکیشن انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو ته به دغسې یو ډیل پیډ راشي. سمه ده، په هغې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په هغې کلیک وکړو نو دلته تاسو وګورئ سټارټ ناو باندې کلیک وکړئ، دا به الاو کړئ. چې کله هم تاسو دا الاو کړو نو تاسو دلته ښکاري دوستانو دا ستاسو ډیل پیډ دی. ګورئ دا ډیل پیډ دی، دا ستاسو کنټکټس دي. دا اوس ګورئ تش دی، په دې کې هیڅ قسم تصویر نشته دی. نو راځو ګورو چې څنګه پرې مونږ تصویر پرېښودلی شو. دغلته راشئ، په دغې درې ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغې نه پس تاسو دلته پرسنلایز سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري ډیل پیډ بیکګراوند، کال لاک بیکګراوند، کنټکټ لیست بیکګراوند. کوم یو تاسو بدلول غواړئ، درې واړه هم تاسو بدلولی شئ. اول راځو ډیل پیډ بیکګراوند ته او دا به تاسو ګیلري ته کوئ. چې کوم یو عکس تاسو خوښوي همغه عکس راواخلئ. د مثال په طور زما دلته ګورئ، مثال په طور دغه یو عکس راخلو. راځئ وګورئ، دا یو عکس مې راواخیسته، دا زه آلویز کړم. ښه، دا به تاسو کراپ کړئ، دا به ډن کړئ. ډیل پیډ وشو. راځو کال لاک ته. دا هم همغه طریقه ده. کوم یو عکس چې ستاسو په کار وي همغه عکس راواخلئ، دا راواخلئ او داسې کوئ. بیا راځو کنټکټ لیست بیکګراوند ته، هغه هم وشو. بیا راځو بل یو عکس ته راخلم، نو دا راخلو. نو دوستانو دا هم راواخیسته، دا هم ډن کړو. اوس راځئ وګورئ، بیرته شاته لاړ شئ، دا بند کړئ. ګورئ دوستانو چې کله هم تاسو دغه فون کوئ نو ګورئ دا ستاسو ډیل پیډ، دا ستاسو کنټکټ، دا کال لاک او دا ستاسو کنټکټ. ګورئ ټولو نمبر یې تاسو ته ستاسو ډیل پیډ ښکلی مزیدار جوړ شي. تاسو ته بیکګراوند تصویر پکې ښکلی بدلولی شي. نو دوستانو ډېر زبردست اپلیکیشن دی، انسټال یې کړئ خپل موبایل کې او خوند ترېنه واخلئ. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک یې کړئ او که چېرته زموږ چینل ته نوي یې نو مهرباني وکړئ همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ روزانه هم داسې ښکلي ښکلي ویډیوګانو تاسو ته په دغه چینل کې اپلوډ کوو. تر بیا او بل ویډیو د لوی الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.